په لغمان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته نه ووایي ترڅو یو سوکاله کورنۍ او سوله ایز افغانستان ولرو. تر نامه لاندې 14 ورځنی کمپاین پیل شو. په همدې موخه نن چهارشنبه د لیندۍ په 15مه نیټه د ښځو چارو په ریاست کې غونډه ترسره شوه چې پر مهال یې د ولایت مقام د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي سربیره د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سادات، د مشارکت دفتر ولایتي مسؤل خالد سباون، د یو شمېر بېلابېلو ادارو مسؤلینو د مرکز په ګډون د ځینو ولسوالیو میرمنو ګډون کړی و. لومړی د ښځو چارو رئیس نسیمې شفیق سادات د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی مننه وکړه چې په نننۍ غونډه کې ګډون وکړ. هغه ویل نننۍ غونډه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دې نه ووایي ترڅو یو سوکاله کورنۍ او سوله ایز افغانستان لرو. تر نامه لاندې 14 ورځني کمپاین ته ځانګړی شوي او زیاته کړه چې دا کمپاین به ولسوالیو ته هم وغځوي. نوموړي وویل د دې کمپاین څخه یې موخه دا ده چې په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه شي او میرمنو ته د هغوی حقوق د اسلامي شریعت او قانون په چوکاټ کې ورکړل شي. ورپسې په لغمان کې د مشارکت ولایتي مسؤل خالد سباون د یاد دفتر د فعالیتونو او کارونو په اړه هر اړخیزه معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. نوموړي ویل د ښځو د پیاوړتیا او مشارکت دفتر عملاً په 28 ولایتونو کې 7 بېلابېلې مهمې برخې تر کار لاندې لري چې یوه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې کمول دي. په ورته مهال د ولایت مقام د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي د غونډې له جوړونکو او تنظیمونکو څخه مننه وکړه چې د تاوتریخوالي د کمولو په موخه په مرکز ولسوالیو کې 14 ورځنی کمپاین پیلوي. نوموړي ویل ښځې د ټولنې د اصلاح کولو مهم مسؤلیت په غاړه لري او زیاته یې کړه چې همدا میرمنې دي چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه او تربیه ورکوي ترڅو ټولنه سالمه او روغه پاتې شي. هغه داسې کمپاینونه مهم یاد کړل او زیاته یې کړه چې د داسې پروګرامونو په ترسره کېدو سره به په لغمان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. په یاده غونډه کې د یو شمېر بېلابېلو ادارو مسؤلینو هم خبرې وکړې او د ښځو د حقوقو او ارزښت په اړه هر اړخیز معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک شول.